هغه درې کارونه چې له جنسي اړیکې مخکې باید وشي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وغوړتل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګومړي نشان ووهئ. مننه. هغه درې کارونه چې باید جنسي اړیکې نه مخکې وشي. که دا کارونه ونه شي نو هره اړیکه به بې په کامیابۍ سره ترسره شي، نه به داسې ګټه ولري او نه به هم په کامیابۍ سره ترسره شي. باید له هر څه دمخه باید دا فکر موږ وکړو چې څه وخت باید موږ جنسي اړیکه ټینګه کړو. لومړی، له کوروالې یا جنسي اړیکې ټینګولو مخکې باید وخت او ځای معلوم اوسېږي. که چېرته یو دم دغه کار وشي یعنې تاسې ناخبره د جنسي اړیکې ټینګولو لپاره اقدام وکړئ نو کېدای شي دغه اړیکه ناسمه ترسره شي، ځکه چې مېرمنې کېدای شي په څه حالاتو کې نه اوسېږي، یعنې ښه حالاتو کې نه اوسېږي. هر وخت باید مو دا سوچ او فکر وي چې مېرمن مخکې له مخکې باید خبره اوسېږي چې بېګا ته د امتحان شپه ده او ځان ورته ټینګ کړه. دوهم، د جنسي اړیکې ټینګولو مخکې باید دغه خواړه وخوړل شي. یو ګیلاس شوده ورسره 2 چمچه عسل یا ګبین چې شهد هم ورته وای، ورسره 15 عدده خرما مکس کړي او یو مکسر کې یې واچوئ. میده به یې کړئ. کله چې دا خواړه باید له اړیکې چې تاسو اړیکه ټینګوله باید له اړیکې ټینګولو 2 ساعته مخکې وخوړل شي. په نهاره تر 1 هفتې پورې باید وخوړل شي او یوه ورځ هم باید پاتې نه شي. که چېرته د سهار له خوا نه وخوړل شي نو ډېره زیاته ګټه لري. دریم، له جنسي اړیکې ټینګولو دغه 3 شیان بیخي ونه خورئ. تر ټولو مهم د دې چې وشي هر وخت چې تاسو جنسي اړیکه ټینګه کړې وي نو تاسو باید دغه خواړه ونه خورئ. لومړی، ګشنیز، لیمو، مرچ، پیپسي او داسې نورې نوشابې. هغه خواړه چې معدې ته تیزاب زیاتوي، د نس ګیس زیاتوي. دغه خواړه بیا تاسې ته جنسي اړیکه کې تاسې داسې د مشکل سره مخامخ کوي او مشکل درته جوړوي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د دغې ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.